السلام علیکم. تاسو ګورئ د پی ټی وی پښتو خبرونه او زه یم الیاس کاکړ. وزیر اعظم محمد شهباز شریف د اس آی اف سی د اپیکس کمیټې و غونډې ته په خپله وینا کې وویل چې معاشي پیاوړتیا په سیاسي پیاوړتیا پورې اړه لري. برآمدي معیشت ته وده ورکول زموږ په لومړۍ پاملرنه کې ځای لري. موږ د ګړندي معاشي پرمختګ لپاره په ارزانه بیه باندې بجلی ورکوو. په محصولاتو کې د زیاتوالي لپاره په چټکتیا سره مخ په وړاندې روان یو. ټولې اقتصادي چارې ښه روانې دي. وزیر اعظم زیاته کړه چې کال 2025 به د معاشي پرمختګ زیری ولري. موږ د ترهګرۍ له مخنیوي څخه پرته پرمختګ نسو کولی. له تیرو 9 میاشتو څخه د کورنۍ او بهرنیو ستونزو سره مخامخ یو چې په همدې لړ کې ساتندوی غړو د امن لپاره د سر قرباني ورکړې دي. د پاړه چنار غونډې زړه لړزونکې پیښه باید بیا رامنځته نه سي. د امن تړون زموږ په ګټه دی. وزیر اعظم پر دې خبره باندې ټینګار وکړي چې د ترهګرۍ په ضد به یو بل ته لاس سره ورکوو. د ځانګړي سرمایه‌کارۍ د اسانتیا کونسل د اپیکس کمیټې 11مه غونډه د وزیر اعظم په مشرۍ کې ترسره شوه. په غونډه کې د اس آی اف سی په رڼا کې د ترسره شویو اقداماتو جاج واخیستل شو. د قومي اقتصادي اډان پاکستان په لړ کې د اخیستل شویو ګامونو په اړه نوموړي ته معلومات ورکول شول. کمیټې د ځانګړو اقتصادي برخورد سمون چارو لپاره د ایکشن پلان منظوري ورکړه. و غونډې ته د انساني پرمختګ په څانګو کې د بیلابیلو اقداماتو په اړه معلومات ورکړل شول. چیف اف آرمی سټاف د معاشي پیاوړتیا لپاره د حکومت د اقداماتو د ملاتړ باور ورکړي، کوم چې د امن و امان او ساتندوی چارو د سمولو په لړ کې ترسره کیږي. نائب وزیر اعظم اسحاق ډار ویلي دي چې پر سفارتي ډګر باندې اوس موږ یوازې نه یو پاته. د اقتصادي پرمختګ لپاره معاشي سفارتي چارې روانې دي و سرمایه‌کارۍ او برآمداتو ته ودې ورکولو لپاره هم هڅې ترسره کیږي. نوموړي زیاته کړه چې پاکستان په سفارتي برخه کې د ارزښت وړ پرمختګ کړی دی. هغه زیاته کړه چې په 2024 کې مو هر ډول ستونزې ترله تېرې کړې او له کام سره چې مو کومې ژمنې کړې دي پر هغوی د عمل درآمد هڅې کوو. د سپیکر سردار آیا صادق په مشرۍ کې د حکومت او حزب اختلاف تر مابین د خبرو اترو دویم پړاو پیل شوی دی. په دغه غونډه کې د دواړو خواو غړو ګډون درلودی. په غونډه کې د هیواد وګړو ته د ارزښت او لومړیتوب ورکولو پریکړه وسوه. د حزب اختلاف لخوا هم ځینې غوښتنې وړاندې کړل شوې. هیله ده چې د دواړو ډلو دغه غونډه په ښه رنګ راوړي. په غونډه کې پر دې خبره یووالی وسو چې هیواد ته ورپېښې ستونزې په ګډه هوارو. د بلوچستان کابینې غونډه د وزیر اعلی میر سرفراز بګټي په صدارت کې وسوه. د غونډې په روان کابینه کې د واټر ریسورس ډیولپمنٹ سیکټر پروګرام د پاره د فندونو د جاری کولو منظوري ورکړه. د نړیوال بانک د هڅانه پور لاندې به پروګرام عمل درآمد کیږي. د منصوبې د لارې به د کروندې د اوبو د سم استعمال او د اوبو د منیجمنت شی چارې به باوري کړل شي. د بلوچستان حکومت ویان شاهد رند په خبري معلوماتو کې د کابینې په غونډه کې د سم او مهمو پریکړو خبرتیا په ورکولو ویل چې کابینې د کاربن په مارکیټونو کې د تجارت لپاره د پالیسي ګایډ لاین منظوري هم ورکړه. تر دغه تګلارې لاندې به په وفاقي کچه کاربن مارکیټ ورکینګ ګروپ جوړیږي. په ګروپ کې به د 400 صوبو نمائندګي وي. د بلوچستان حکومت د وینا و چې هغه د $100 میلیون د 15 کلنې منصوبې د منظوري ورکړه ده. تر دغه منصوبه لاندې به د تعلیم د شوالي لپاره د سکولونو د باندې ماشومانو په سکولونو کې د داخلولو او پر دغه سربېر له تعلیم څخه د هغوی د لرې والي ستونزه هم هواره کړل شي. په سکولونو کې به د بنیادي اسانتیاو او د تعلیم معیار د شوالي لپاره د نړیوال بانک په مرسته منصوبه پیلیږي. و صوبایي کابینې ته په بلوچستان کې د روغتیا په څانګه کې اصلاحات او د ګرینډ هیلث لاینز په اړه معلومات ورکړل شو. په غونډه کې کابینې د لیډیز برده کلب د بحالولو لپاره کمیټې جوړه کړه. کمیټې به د ګرلز ګایډ اسوسییشن د څانګې د لیز په لوزنامه کې د پراخوالي جاجم اخلي. د کابینې غړو وزیر اعلی بلوچستان د ولسی خیر ښېګړې لپاره د پی پی ایل له اړخه منل شوو غوښتنو باندې خبر کړی. د هوچ پاور پلانټ لخوا د هډمن مشر او پی آر او محمد طارق جمالی د نصیر آباد لپاره 2 نوي امبولانسان او 100 داروګان د نصیر آباد کمشنر منیر احمد کاکړ او ډي ایچ او ډاکټر عبدالمنان لاکټي ته وسپارل. د درملوي د بسپو د اړولو کبل اغیزمن شوو ناروغانو لپاره 820 ویکسینان او د مارچ چلو ناروغانو لپاره 450 ویکسینان ورکول شوي دي. پر دې سربېره د ملیریا داروګان او ویکسینان هم ورکول شوي دي. وچ پاور پلانټ د هولس د خدمات لپاره هر وخت چمتو دی.
غونډې ته د وینا پر مهال د نصیر آباد کمشنر منیر حمد کاکړ ویل چې د هوج پاور پلانټ لخوا د نصیر آباد ولس ته داروګان ورکول یو ښه ګام دی. او اوس له دې سره سم د پښتو خبرونه پای ته ورسېدل او موږ ته راکړي اجازت د لوی الله پامان.